إن الحياة قليلة اللذات. رسو زمانو کې یو لوی ښار و، ټول ولس یې تر باچا پورې ډېر خوار و. کار و کسب یې نیول و د مایانو، د سپین ږیرو، د کوچنیانو، د ځوانانو. په خپل کسب کې بې حده ظالمان و، هېڅ جوړ سوی ورسره نه وو خاینان و. مایې مرګ به یې اوبو ته اچوله، که کوچنیان و که لویان ټول به یې وژله. یو ورځ چې خلک راغله تر دریابه، راوتلی غټ ماهی و ډېر بېتابه. لویو کمې ټولو غوښې پرې کولې، چا به وړلې و بازار ته چا خوړلې. په خبر سول په یو ځای کې دوه خواران و، بې اولاده و یو بل ډېر سره ګران و. دې مېرمنې خپل خاوند ته ویل ورسه راوړه غوښې د ماهي ښه دي لا ورسه، کې بازار ته یوسې خاص نق چې بیسیږي، که یې کور ته راوړې زما او ستا میلیږي. سړي واخیستل چاړه پسې روان سو، چې ماهي ته سو نږدې هکې حیران سو. پر ژوندي ماهي مو ښه چې ظالمان دي، پرې کوي ورڅخه غوښې قصابان دي. سړی بیرته را رهي سو د کور خواته، زړی ډېر سو په کباب غوښې سوې پاته. راغلی کور ته ویل ښځې غټ ماهی دی، دوی یې غوښې پرې کوي، هغه ژوندی دی. پر سړي باندې مېرمن وزوروره، پر راوغورځېدل سول ورته ببره. ویل ته ولې خالي لاس را روان یې؟ تا ته وایم دا ته څنګه انسان یې؟ په دغه ماهي ماړه ټول غریبان سوه، پر پیدا یې کړه دنیا ټوله خانان سوه. پوره 20 ورځې یې کېږي دا ماهی دی، ته چې ورسې بیرته راسې وا ژوندی دی. زه یې نه منم چې اوس یې لا ژوندی یي، پر سوځلی دي دا ستا ډارن زړګی. زما په خیال چې له یو چا څخه بیریږي، چیرې لیرې یې ولاړ نه ورتېرېږي. چاړه راکړه خپله ځم غوښه راوړمه، یم مجبوره تا بزدل به مړومه. سړي سر کوي په راپورته ویل ښځې زما له وهمه شیر ځنګله ته ننوځي، ته به ما ته واډارن یې او بزدل یې، ولې غوښې دې رانهوړې ډېر بېدل یې. اوس ورځم اتمن غوښې راوړم تا ته، چې بیا داسې څه ونه وایې ماته. سړی بیا راغی ماهي ته ورته ګوري، د ماهي خوله او پرونه سترګې ښوري، چې یې غوښې پرې کوي ژوندی وي پاسي، د ماهي تر سترګو پر پر اوښکې څاڅي. د غریب زړه په کباب سو را رهي سو، چیر تر غوښو تر پیسو د جې ماهي سو. را روان د کور پر خوا سو، پښې نه ځي ورته ګوري له غازونه کور د ښځې. چې داخل کله و کور ته پر درګاه سو، د مېرمنې په لیدو یې وارخطا سو. ښځې یې وارې کړه خوله باندې را خلاصه، ویل بیا راغلې وه ما ته خالي لاسه. کشکې خدای خو نه وای ستا په نصیب کړې، یا یې نه وای په دنیا کې پیدا کړې، چې پر مړه ماهي نږدې نه سې ورتللی. له غلیمه به ما څنګه سې ساتلی؟ دا چې تا د خدای اولاد نه دی درکړي، همداغسې له غیرته یې خلاص کړي. سړی ډېر سو په غوسه ووت له کوره، ول راوړم به درته غوښې اوس یې ګوره. په ځغستا تر هغه ځایه دی راغلی، چې یې وکتل ماهی و بیرته تللی. دا ارمان یې پر زړه پاتې سو، غمجن سو، را روان د کور پر خوا په زړه خوږمن سو. کور ته راغلی ویل قربان دې سم مېرمنې، غوښې ستا په نصیب نه وې قدرمنې. چې هر څه مې شاوخوا کتل پر مځکه، د ماهي درک خرق سو راسورکه. ستا یا امر زه هر څه ته یم تیاره، چې هر څه غواړې راوړم بې له بازاره. د سړي او د مېرمن خلاصه دعوه سوه، د 5 ورځو توده خبر سړه سوه. په سبا باچا اعلان وکړي په ښار کې، چې ټول خلک سي راجم زما په دربار کې. د ټول ښار خلک باچا لره حاضر سوه، د باچا امر ته ټوله منتظر سوه. باچا غږ وکړي چې ټول ګوري و ماته، زه انعام ورکوم نن و هغه چاته، د انعام وړ دي هغه ټوله ښاغلي، چې یې غوښې وي د غټ ماهي خوړلي. چې هر چا وي غوښې وړي لاس کوي پورته، که څوک پاته وي جلا دي سي بل لور ته. ټولو پورته کړل لاسونه غریب پاته، د دې ډلې را جلا سو یوې خواته. باچا وویل چې ټوله ظالمان یاست، د ژوندي ماهي پر غوښو مجرمان یاست. اوس به هر یو په سزا باندې رسېږي، په توبو او په زاریو نه خلاصېږي. سلطان غږ وکړي پر ټولو جلادانو، هم پر خپلو محبزونو جنرالانو. 1.5 یې تیار کړل دارونه، ورته ویې نیول بې شماره زندانونه. پر عالم باندې نازله لوبه لا سوه، بس بغارې سوې، نارې سولې، غوغا سوه. جلادانو پرې کول ورته سرونه، هم په ډک سوله د ښار ټول محبسونه. مسلکیان د دارو ستړي سوله داره، وینو ورکه کړه د مځکې پر مخ لاره. غریب ته د باچا سو یو وخت فکر، وله وهمه ساخته د خدای په ذکر. ورته ور یې کړه بې شماره انعامونه، ور په غاړه یې کړه رنګ په رنګ ګلونه. چې په شکل د ماهي وم راوتلی، ته به راغلې بیرته تلې په زړه نتلی. راسته تلې به خالي لاس ما به لیدلې، تر 2 سترګو به دې اوښکې تویېدلې. ویل ته چې دا زړسوی لرې سردار سوې، زه وزیر یم ته باچا د ټوله ښار سوې. په دې ملک کې خاین نسي پټېدلی، یو ظالم له سزا نسي خلاصېدلی. چې هر څوک د خپلې مور غېږ کې غدار وي، سر بې وي له تنه پرې یا به په دار وي. هېڅ د بل په جیب څوک نسي مړېدلی، نه په زوره د چا حق سي نوشېدلی. خاینان به په سزا اتمن رسېږي، هر ظالم به آخر دار باندې زړېږي. زورور که په زور ځان خلاص کړي له داره، پټېدلی هېڅ وخت نسي.